Subscribe to Ishaq Khan Mangal YouTube channel. السلام علیکم ګرانو قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به یاست د کرکټ په نننۍ ویډیو کې به درته د افغانستان او اسټرالیا د لوبډلو ترمنځ د 50 اوریزو لوبو په هکله معلومات درکو خو لومړی در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیا هم ستړي مه شئ قدرمندو لیدونکو ټاکل شوی وه چې د اسټرالیا او د افغانستان د لوبډلو ترمنځ د 53 اوریزو لوبو لړۍ په راتلونکي مارچ میاشت کې پیل شي دا لوبې د ICC لخوا دواړو لوبډلو ته د 2023 نړیوال جام د غوراوي لپاره وي خو اوس داسې وایي کېږي چې اسټرالیا نه غواړي له افغانستان سره دغه لوبې ترسره کړي د اسټرالیا کرکټ بورډ د یادو لوبو نه کولو لامل په افغانستان کې افغان نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو د اجازت نه ورکول په ډاګه کړي خو له نیکه مرغه افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې وار د مخې د 2023 نړیوال جام ته لار پیدا کړی چې دغه نړیوال جام به په انډیا کې ترسره شي د اسټرالیا او د افغانستان ترمنځ د دغو لوبو په هکله د اسټرالیا د کرکټ بورډ په دې فیصلې باندې د افغان لوبډلې یو شمېر لوبغاړي او ورسره افغانان او د کرکټ مینوال ناخوښه کړي د افغانستان او اسټرالیا ترمنځ د دې وړاندې 53 اوریزې او یوه 20 اوریزه لوبه ترسره شوې نو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بیا د الله په امان تاسو ټولو ته ښه وخت Ishaq Khan Mangal YouTube channel.